لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. پیغمبره تو د پوره په دې کور کې د هیڅ شي اختیار نشته یا به هغه الله تعالی په دوی باندې په مهربانۍ سره رو وګرځي یا به دوی ته عذاب ورکړي ځکه چې یقینا دوی ظالمون دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. او خاص د الله تعالی د پوره د هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په مځکه کې دی هغه بخښنه کوي چا د پوره چې وغوړي او چا ته چې وغوړي عذاب ورکوي او الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هغه کسونه چې ایمان نمره وړی دی تو سید ما خورئ چې څو چنده دو چنده کل شوی وي او د الله تعالی نه وویریږئ د دې د پوره چې تو سه کامیاب شئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. او د هغه یور نه وویریږئ چې د کافرونو د پوره تیار کړل شوی دی. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او د الله تعالی او رسول اطاعت کوئ د پوره د دې چې په تو سه رحم وکړی شي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تو سه د یو بل نه تلوار کوشش کوئ هغه بخښنې مغفرته چې د خپل رب له طرفه دی او داسې جنت ته چې د هغه پلنولی د اسماني او د مځکې په اندازه